کریم یا رزاق داسې مبارک وظیفه ده. کوم یو انسان چې د دې وظیفې ذکر شروع وکړي الله جل جلاله به ورته روزي ډیره زیاته پراخه کړي. روزي به ورته داسې پراخه کړي چې ځان سره به ځای کولو هم نشي او ګاونډیانو ته به په ورکولو باندې مجبوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، د الله جل جلاله یو دوه اسماء او نومونه دي. د یو نوم دی کریم او د بل نوم د رزاق. دغه دواړه نومونه یا کریم او یا رزاق، کوم یو انسان چې د دې وظیفه راونیسي او د رزق دپاره راونیسي نو الله جل جلاله به د دوی روزۍ کې ډیر زیات برکت واچوي او روزي به الله جل جلاله داسې پراخه کړي چې خپله به ورته ښه خیران پاتې شي. د غیبو نه به ورته الله جل جلاله اسباب برابروي او روزي به الله جل جلاله پراخه کړي. خصوصا د هغه رونو او د هغې خویندو دپاره دا وظیفه ډیره زیاته مفید ده. کوم رونه او خویندې چې د هغوی په کورونو کې برکت نه وي او خیر پکې نه وي، مزدورۍ هم کیږي، کور ته آمدني هم راځي، خو د آمدنۍ سری هم په کور کې زموږ خیر او برکات نشته. یا داسې صورت جوړ شي چې د کور افراد ډیر وي او کور ته آمدني لږه راځي او د دې د وجې نه هر یو کس ته وافر مقدار کې په پوره مقدار کې روزي نه رسي. او بعضې پښتانه وایي چې کله روټۍ وخورو نو داسې حالت کې پاسو چې نه اوږي یو نه ماړه یو، داسې حالت کې پاسو. نو که د ستاسو خواهش وي چې زموږ روزي د الله جل جلاله پراخه کړي نو نن نه دا وظیفه شروع وکړئ د یا کریم یا رزاق. تاسو بیا د الله جل جلاله د قدرت کرشمې وګورئ چې الله جل جلاله تاسو سره څنګه د غیبو نه امداد کوي او د ستاسو روزي الله جل جلاله څنګه پراخه کوي. راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته هم ډېره زیاته نایابه او مجربه وظیفه ده. یقین وکړئ که چا هم په نیک نیت او په نیک عقیدې او په نیک ارادې سره د دې وظیفه وکړله، الله جل جلاله به هغه په روزۍ سره مالامال کړي، مالامال به یې کړي بلکل. او داسې به ورته الله روزي پراخه کړي چې په خپله خو څه کوي چې ګاونډیانو باندې هغوی باندې بیا هم خوري او ګاونډیانو ته په ورکولو باندې به هم مجبوره شي. داسې به الله جل جلاله دا روزي پراخه کړي. راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته هم ډېره زیاته اسانه طریقې ده. دې سرې 5 واړه وخته مونځ به تاسو پابندۍ سره کوئ او د هر مونځ نه پس به 3 کرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه په هغوی باندې به درود شریف وي د هر فرض نه پس. 3 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف او بیا 100 کرته یا کریم و یا رزاق وظیفه کول دي. یا کریم و یا رزاق دا خو د 5 واړو وختو د منځونو نه پسې چې کې نو 500 کرته شول. او بیا د ماسخوتن د منځه نه پس به ځان له یو ځای کې کښېني او 500 کرت به بیا یا کریم و یا رزاق وظیفه کې مخکې وروسته به ترنه 3 کرته درود شریف وی. نو انشاءالله د دې عمل چې د عمل ته د همیشه دپاره جاري ساتي نو الله جل جلاله به د روزي داسې پراخه کړي چې د ستا په وهم فهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي چې زما روزي څنګه پراخه شوه. د غیبو نه به ورته رب العالمین اسباب برابروي او د ستا روزي به الله جل جلاله پراخه کوي. خپله به دې ته تاسو حق حیران پاتې شئ. لیکن داسې به نه وي چې یو ورځ خو مې وکړه وظیفه، 2 ورځې یو هفته مې وکړه او روزي خو مې کم دې فراخه نه شوله. نه، دا عمل جاري ساته. آخر کې یو ورځ به داسې راشي چې الله جل جلاله به روزي پراخه کړي او چې کله فراخه شي که نه نو بیا به خپله تاسو څه کې د الله د قدرت کرشمې چې بیا به ختمو دی بلکل نشي او دونه به ډېره شي د دې وظیفې په برکت سره الله جل جلاله ورته د روزي دومره پراخه کړي او دونه به ورته ډېره کړي چې ګاونډیانو ته په ورکولو باندې به مجبوره شي او ستړی شي.
نو یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.